ملا محمد یعقوب د افغانستان شمال ختیځ سرحدونو ته سفر وکړ. د سرحدي ځواکونو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د بدخشان ولایت د کرن او منجان زیباک، واخان او پامیر ولسوالیو او یو شمېر مهمو سرحدي پوستو څخه لیدنه وکړه او د سرحدي ځواکونو د چمتووالي، امنیتي وضعیت او عملیاتي فعالیتونو ارزونه کړې ده. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې د دې سفر پر مهال نوموړي د افغانستان له چین، تاجکستان او ډیورن کرښو سره د نږدې ستراتیژیک سرحدي سیمې هم وکتلې او د سرحدونو د امنیت په اړه یې د سیمه ییزو قومندانانو او سرتیرو سره خبرې وکړې. محمد یعقوب مجاهد د سرحدي ځواکونو د هڅو او قربانیو ستاینه وکړه او وی ویل چې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت او نړیوالو پولو ساتنه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ او اساسي مسؤلیت دی. هغه ټینګار وکړ چې د سرحدي ځواکونو د مسلکي پیاوړتیا لوړولو، د همغږۍ د لا پیاوړتیا او د هغوی د دندو د ښه ترسره کولو لپاره به لازمي اسانتیاوې او امکانات برابر شي ترڅو د هیواد د پولو امنیت لا قوي شي. د دفاع وزارت په وینا دغه سفر د سرحدي امنیت د ارزونې، د ځواکونو د وضعیت د نږدې څارنې او د سرحدي دفاعي ظرفیتونو د پیاوړتیا په موخه ترسره شوی دی.